باندې د مختلفو سیاسي مشرانو تاجرانو صاحبانو ام پی ایس ایم ایل ایس منسټرانو په هغې باندې د خپلو خیالاتو اظهار کړی و. نو موږ په هغې کې په هغه وخت باندې هم دا ګزارش کړی، اوس هم دا ګزارش کوم چې دوی ظاهرشاه خان دلته ناست نو د هغه د موقع نه فایده اخلم چې دوی وي چې موږ هغه یو شي چې دا ټول موږ په دې خبره متفق شو، دا خبره به موږ مخکې په یو ریټن شکل کې ففام کې چې کوم دی نو دا به موږ حکومت ته لیږو. ما ډېرو مشرانو په هغې باندې خبره وکړه، یقینا چې دوی باید دونه ستړې کړې وه چې کم از کم 5-6 ګنټې هغه پروګرام 7 ګنټې دي چلولی و، نو هغه به لازما سرکار ته رسولي او په هغې کې په هغه وخت باندې حسي صاحب هم دلته موجود دی، دین دي راغشتي و، نو هغه هم دا مطالبه کړې وه چې یاره د مردان څوک والي وارث نشته، تپوس والا نشته، او دا غوښتنه یې کړې وه چې یاره تر دې ساعته پورې په منګا کې کوم تکلیف دی یا چې کوم دی په مردان کې کوم تکلیف دی، ځکه چې د مردان هر بچی چردېږي نو لازما موږ سیاسي خلک یو، د هغې دلته سرپرستي کوو مشري کوو، نو زمونږ نو نه د سرکار له طرفه یو مشیر چې کوم دی نو یا وزیر اعلی صاحب راغی. په هر کیف وزیر اعلی صاحب خو تشریف راوړه او چې څنګه تاسو ټولو ملګرو ته پته وي چې په څه صورتحال هغه راغی او په څه صورتحال هغه لاړ، زه اپریشیټ کوم ځکه چې ما هغه ویډیو کتلې وه دلته بشیر خان ناست دی چې ده هغلته کې د مردان نمایندګي کړې او بار بار دا تپوس یې د هغه نه کوو چې زمونږ په مردان کې خاص کر په منګا کې لاکډاون دی او د منګا خلک ډېر زیات غریبانان دي یا مزدوران دي یا خواري کښت دي یا زمیندار دي او کمزوري زمیندار دي، پردی زمینداري کوي، د هغې دپاره څه پیکیج. خو وزیر اعلی صاحب چې کوم دی نو د خپل د سواد د دغه شکریه د مردان د خلکو ادا کړه چې مېلمانه راغلي دلته که مونږ یې خدمت کړو خو په ډډه باندې ونړېدل. نو د هغې خبره موږ غلطه نه کوو ځکه چې سرکار د عوامو مور او پلار او دې ته سترګې وي، پکار دا دي چې دې د دې نه نه راتللو ښه به وه، ځکه چې په هغه وخت په دغه چې ولي خان یونیورسټۍ ته هغه لاړ نو په هغې کې زما د پارټۍ ملګري چې کوم 39 کسان په منګا کې په دویم شفت کې په هغې کې دا مرض راوتې و، نو هغې هغلته کې ولاړ وو چې څنګه وزیر اعلی صاحب لاړ نو هغې ما ته تلیفون وکړو، زما د منګا صدر و پکې شاهد خان، هغه ما ته تلیفون وکړو چې دا دې راغلی سره او دا لاړه سره، وایي چې موږ ورته لرې راته ولاړو او موږ سره خو هغه د هندوانو د اچوتو هغه کار وکړو، لرې رانه راغلو، موږ ورته چې لږ رانږدې شه رانږدې شو، دا ترېنال فکر کړ راغی او بس بیا لاړ. زما په خیال چې دا رویې دا د عوامي نمایندګانو دي، پکار دا دي چې د دې نه نه راتلو هغه به ښه وه. زه دلته کې خبره وشوه چې امارت شاه صاحب غالبان وکړه چې په ولي خان یونیورسټۍ کې د دې لیب دپاره موږ د ظاهرشاه خان چې کوم دغه په هغې کې غوښتنه کړې وه چې دلته یې دا ټسټ چې کوم دی کم از کم په مردان کې او ما دا خواست کړو چې په ډېرو کې چې زموږ په صوبه کې دا 2 ضلعې ډېرې زیاتې ځپلې شوي دي، نو کم از کم په دې 2 ضلعو کې دا د ټسټ دا دغه چې کوم دی نو دا تاسو مهرباني وکړه د دې لپاره موږ له غم وکړي. ونه شو خو ما د هغې نه پس چې ما دا خبره وکړه نو ما سره په ولي خان یونیورسټۍ کې چې کوم زموږ ملګري دي هغې بیا رابطه وکړه او غالبا چې په نیوز اخبار کې عاصي صاحب هغه دغه بیا راغلی مو چې د ولي خان یونیورسټۍ پروفیسرانو یو پکې زموږ د بغداد د لودي صاحب ډاکټر دی، هغه وایي چې داسې قسم لیبارټرۍ مونږ په 2012 کې چې د حیدر خان حکومت و نو مونږ داسې 8-9 چې کوم دی نو داسې لیبارټرۍ مونږ اخیستې دي او هغه چې کوم دی نو مونږ په خپله باندې اپریټ کولی شو. هغې خبره که ستاسو یاد وي ټول ناست سیاسي خلک یو، دا خبره ډاکټر عطاالرحمن صاحب هم کړې، څو ځله په د شاهزیب خاندازه سره هم کړې ده په دغه کې په ټاک شو کې او د حامد میر صاحب سره هم کړې ده. هغې ویلي دي چې دا د دې لیبارټرونه چې کوم دی دا تاسو کار والي او ما ته نن پرون نابله اوس زموږ یو رشته دار دی او هغه په سوات کې ډاکټر دی په مټه کې، هغه ما ته دغه کړی چې دغه ستا دا خبره چې کوم وه
نو دا په نیوز اخبار کې هم راغلی کټینګ یې ما ته په وټساپ رالېږلی او بیا چې کوم دی نو هغې ته عملي شکل د سوات د یونیورسټۍ چې کوم واکمن دی او ډي سي او کمیشنر دی نو هغې چې کوم دی نو د هغې نه دا کاره دي نو موږ دا غوښتنه کوو چې په حکومت سره دغه مواد موجود دي نو دا دلته موږ سره په مردان کې شته نو مهرباني دې وکړي دغه لیبارټرۍ چې کوم دي دا د ولي خان یونیورسټۍ دا د دې قوم پیسه ده د دې قوم د بچو پیسه ده نو پکار دی چې دغه لیبارټرۍ راباد شي او بیا د مردان د خلکو په کار باندې راشي زه به بله خبره د امداد په حواله باندې وکړم چې یو خو دا 15,000 روپۍ زما په خیال چې کوم امداد ورکول کېږي 12,000 دی نو دا ډېر ناکافي دی زما خیال کې کېدی شي د افشار خان ناستې معذرت کوم خو کېدی شي د 100 روپۍ هم ګزاره نه کېږي په دې 12,000 روپۍ باندې د 3 میاشتو که میاشتې د 4 میاشتو یو پیره دی نو دا خو یو خو دا ده چې 100 روپۍ روز راځي نو دا خو کم از کم ګوره دا پکار دی چې دا امداد یا خو بند کړی شي دا څنګه چې دلته عبدالوکیل صاحب وایي چې ما نن هم سهار د کالج مخه کته ډېرې عزتدارې زنانه پکې سرتورې او دغه تاسو د صحافیانو دلته کې ناستې خلک پرې دټکۍ ګوري نو پکار دی چې یا خو دا بند شي چې د دې خلکو تمه قطعي شي او یا د دې چې کوم دی نو دا تعداد چې کوم دی د دې پیسو دا اماونټ چې کوم دی نو دا د کم از کم که ټریپل دی نو چې دا ډبل شي او بله خبره دا ده په دې کې چې کوم لیسټونه جوړ شوي دي نو هغه د 5 کسانو کمیټې ده د 5 ده یو د زکات ممبر دی یو د ویلیج کونسل د نیبرهوډ کونسل چې کوم دی نو سیکرټري دی یو استاد دی او 2 معززین دي دا 2 معززین تاسو ټول دلته ملګري ناست چې په دې کې د بل پارټۍ سړي نشته دا ټول د پي ټي آی ټایګرز دي هغې اخیستي دي بلکې زه خو دا وایم چې دغه 2 نه دا 15 واړه چې کوم دي نو دا د پي ټي آی دي ځکه چې هغې هغه استادان اخیستي چې کوم د هغې همخیال دي تیارونه دي یا د ماما کاکا زامن یې په هغه نیبرهوډ کونسل کې اخیستي دي د ویلیج کونسل سیکرټري چې کوم دی حکومت د هغې په مرکز کې او په صوبه کې نو دواړه چې کوم دي نو هغه د هغه نوکران دي هغې خو څه کولی نه شي او د زکات چیرمن چې کوم دی نو 15 کاله مخکې هم دلته حکومت کې شهادت دی مانه هغه ممبر به هم د هغې وي د هغې همخیال به د هغې ملګري به نو د 15 واړو کمیټې چې کوم ده نو دا د پي ټي آی جوړه شوې ده نو پکار دا دي ما خو خپلو ملګرو ته ویلي دي ما سره رابطه کوي زمونږ د ډاګې ملګري چې کوم دي هغې باقاعده پراپر درخواست ورکړی دغه له ډي سي صاحب له تللي دي هغې سره پروف دی ما سره په دې موبایل کې ما له خپل تحصیلون ټول سره رابطه کړې وه او د هر یو سړي ته عهده لیکله چې کوم موظدین یې اخیستي یا عمایدین هغې چې ورته وي هغې اخیستي دي دا ټول د پي ټي آی یا چې کوم دی ناظمان دي یا کونسلران دي یا ممبران دي او یا عهدهداران دي نو دغه کمیټې موږ چې کوم دی پکار دا دي چې موږ ټول سیاسي خلک په دې چې دغه کمیټې د فورن باندې بنیادونه باندې نه ورکړي او حق حقدارانو ته میلاو شي نو موږ په هغې باندې خوشحاله یو دویمه خبره زما دا ده چې دلته چې نږدې بانک وي نو بیا دا خو نه لرې کړی دویمه خبره چې کوم دی نو زه دا دغه په باره کې کوم چې نن په مشرق اخبار ما سهار کته نو د هیلث ډایرکټریټ ذرایعو ویلي دي چې تر دې ساعته پورې 3,900 او شپږ اتیا ټسټونه چې کوم دي دا په ټوله صوبه کې شوي دي دا د 2.5 کروړو زموږ آبادي ده زموږ د صوبې 2.5 کروړو آبادي ده څه کم او بیش او په هغې کې فاټا نه علاوه جي او فاټا سره درې ده نو ادې کې 3,900 او شپږ اتیا چې کوم دي نو دا ټسټونه شوي دي 200 باقي کې چې کوم دی نو نیګیټیو راغلي دي او دا باقي چې کوم دی نو 800 لا پینډینګ دي په 14-15 کې چې کوم دی یو په کیم یو کې لیبارټري ده هغه لیبارټري ته ټیسټ دي او ډېره د افسوس خبره ده چې هغې کې هغه کټ هم چې کوم دی نو هغه دویم نمبر استعمالېږي نو دغه د منګا چې کوم خلک وو دي یو دې کیم یو ته د دې یو ټیسټ تللی نو هغه غلط و تاسو په سوشل میډیا کتلي او بیا دا چې کوم دی نو بیا اسلام آباد ته چې ولېږلو دا په هغه باندې چې کوم دی دا خلک بیا ریلیز کړي نو یو خو د دغه استبداد چې کوم دی نو دا براول پکار دي او بل دا چې کوم دی کم از کم دا په هر ټیچنګ هاسپټل کې چې کوم دی کا تحصیل په سطح نشي کولی نو په هر یو ټیچنګ هاسپټل کې چې کوم دی
کم از کم دا یو لیبارټري او دا لیب چې کوم دی او دا کټ چې کوم دی چې دا حکومت فورا چې کوم دی نو موږ ته پرووایډ کړي. او بله یو ډېره د تفشیش خبره دا ده چې اوس خلک دا مرض پټوي، دا په کوم ذلت باندې چې په هسپتالونو کې یا د هغې ټسټونه کېږي یا د خلک ځي او راځي. ما 3 ورځې مخکې یو مریض لېږلی دی او په 3 ورځې کې سره د تعلق او سره د سیاسي دغه هغه ته چې هغه کېنو خو د چې هغه له ټسټ نن زمونږ په بغداده کې سید اختر صاحب 11 بجې جنازه وه. دغه کاکا چې کوم دی نو دا په دې وایرس مړ دی او څوک دې نه دي خبر. شاهنواز فقیر بلوان هغې نه څوک نه دي خبر. اوس د بار نه خلک راځي په بغداده کې په عجیب کورونو کې یو کس پرون دا پولوس مړو جی هغه زمونږ او یو هغه د پېښور نه دا مریض هغه دا شکایت شروع شوی نو هغه د دې شرمه راغلی دی او دلته رور کړه تېره شوې او دلته کې چې کوم دی نو د هغه ساه وتې ده. هغه چې څومره تګ راتګ کړی خو دې هغه محله چې کوم دی نو هغه سیل کړه. خو زما خواست او درخواست دا دی چې خلکو ته د اسانتیاګانې پیدا شي، خلکو ته اسانتیاګانې پیدا شي چې خلک ډاډه شي او دا چې کوم په سوشل میډیا باندې چې کوم د دې مریضانو متعلق یا د دې د خفولو متعلق یا د دې د علاج متعلق چې کومې خبرې کېږي نو د دغې نه زمونږ پښتانه بیا مسلمانانو بیا خاص کر پښتانه د دغې خبرو نه چې کوم دی نو ډېر زیات ګبراویږي او دغه ته چې کوم دی نو په خپله باندې غاړه نه ږدي. نو زه خواست او درخواست کوم د لپاره چې د دغې دپاره اسانتیاګانې پیدا شي او چې د چا په چم ګاونډ کې په دغه کې چې کوم دی داسې خلک وي نو په عوامو کې دا اویرنس پیدا کړو چې دغه خلک دا مریضان چې کوم دي دا بجای د دې نه چې دوی کور پراته وي چې دی هسپتال ته یا قرنطینه سنټر ته چې کوم دی چې هغلته کې دا خلک دغه شي. بل اخري خبره کوم چې ولي خان یونیورسټي زموږ د دې ټولو زموږ د مردان د خلکو دلته یو درسګاه ده او اکثریت خلک پکې زموږ بچی او دغه چې کوم دی بچي پکې سبق وایي. د هغې یو سیسټم شروع کړی دی چې په خلکو پسې د فیسونو دپاره ټیلیفونونه او اطلاعګانې شروع کړي چې تاسو پیسې داخله کړئ. د هر سړي چې کوم دی نو دلته فریاد وشو که تاجر دی هغه ځان له تنګ دی، که نوکر پیشه دی نو هغه ځان له تنګ دی، که کاروباري دی هغه ځان له تنګ دی، که متوسط طبقه دی خو غریبانان دی خو تپوس څوک نشته. نو زه دا سوال او دغه کوم دلته غوښتنه کوم د دغې لپاره چې کم از کم چې دا نور دغه کوی نو د سکول فیسونه او د یونیورسټي فیسونه چې کوم دي په دې باندې نظرثاني وشي چې دا کم از کم دې ادارو له ګورنمنټ ګرانټ ورکړي ځکه چې هغې هم نه ګرم د هغې خرچې کېږي د هغې مطلب دی استادان له خپل دغه ورکوي خو کم از کم چې یا خو چې څه طریقه وله جوړه شي والدینو سره کښېني او طریقه جوړه شي او هغې باندې خبره وشي او یا دی ګورنمنټ دې له دې ادارو له چې کوم دی نو ګرانټ ورکړي او دې ته چې کوم دی نو عوامو له ریلیف ورکړي. دا خپله خبره ختموم او د یو وارې بیا د جماعت اسلامي ضلع مردان د مشرانو او ستاسو د ټولو ملګرو او مشرانو ډېره زیاته مننه کوم او د الله نه دا سوال کوم چې الله کریم دی دا کومه وبا دا کوم تکلیف چې په ټوله دنیا باندې او بیا بالخصوص په امت مسلمه باندې راغلی الله کریم د خپل نبي صلی الله علیه وسلم په خاطر او په برکت باندې زموږ نه دا تکلیف اوچت کړي او لرې کړي او چې کوم مریضان دي هغې له د الله کریم شفا کامله عجله دپاره د نیک عمل ورکړي او چې کوم وفات شوي دي نو الله کریم د هغې درجات بلند کړي. ډېره مهرباني والسلام.